और मेहरबानी फैजान साहब। السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول خو تاسو دواړو کور ودان چې په اساس وه چې همیشه دغسې اساس اتاقونه جوړوئ، کور مو ودان. دویم د مولوي صاحب ډېرې په زړه پورې له زړه نه وغږېده، واقعا له زړه نه وغږېده. الله تعالی دې د غږېده اجر ورکړي. په عربۍ کې یو مقوله ده وایي الحرب خدعة، د جنګ وایي مهارت ده. جنګ کې چې چا ډېر زیات ایموشنل حرکت وکړه بیا دا خلک ناکامیږي. دا د یوې ورځې کار نه ده چې په یوې ورځې کې به سره معلوم شو. دا جنګ ډېر طولاني راته ښکاري. طولاني جنګ کې به بیا موږ او تاسو یو څه اندازه پورې له حکمت نه کار اخلو. حکمت نه کار اخیستل د چا کار ده؟ د حاکمانو کار ده. موږ یو بل متل لرو وایي خدای پاکه داسې شر راپېښ کړي چې د موږ پکې خیر وي. الله تعالی دې دغه د پاکستان بمبارۍ د ماوې ته د یووالي سبب وګرځوي. او دا خبره د ما مولوي صاحب ضیاء الرحمن او دلته ډېر خلک ناست دي، ممکن د امارات دا چا مایک خلاص ده، ممکن د اماراتو ځینې لوړپوړي چارواکي هم دلته ناست دي، یا ناست دي یا به څوک ورته ریکارډ کړي. په کندهار باندې د مونږ غږ ده، په خوست د مونږ غږ ده، په ټولو مسیرانو د حاکمانو د مونږ غږ ده چې له پاکستان سره په تنها ځان باندې تاسو دا مقابله نسئ کولی. دا ډېر بدبخته قوم ده، دا ډېر بدبخته او ذلیله دښمن ده. تر څو پورې چې په داخل کې له افغانانو سره تاسو د افغانستان ټوله مسله سره یو نه کوي، په دې بدبخته باندې د موږ او تاسو تنا زور نه رسېږي. دغه رقم ته یو وارې خلکیان تناره ایثار کړه، بیا یې جمهوریت تناره ایثار کړه، اوس یې طالب تناره ایثار کړی. تر کومه پورې به موږ جناب پاچا صاحب له دې نه عبرت نه اخلو؟ اوس د کندهار راجګ سي که رښتیا غواړي چې رښتینی دښمن پاکستان پنجابي ته جواب ورکړي، نو خپله د همدا یو فرمان ورکړي چې په اول فرمان باندې د ټولو نجونو مکتبونه د پاکستان د ضد خلاص، چې یو وارې دغه ولس ووایي چې زنده باد. دویم فرمان دې ورکړي چې ټول هغه وروڼه چې په بهر د افغانستان نه د همشمول حکومت د جوړولو لپاره موږ ورته آماده یو، چېرته جرګه ورسره کېنو چې دا خپله ورورولي ورته ثابته کړو او یو ځای کار سره وکړو. دوه دریم څومره د ملي اردو عسکر چې په ایران په نورې دنیا کې دي، په ټولو د غږ وکړي چې تاسو د موږ بچیان یې، د موږ اولادونه یې، د موږ تربیه سوي افغانان یې، پښتانه یې، ټولو ته موږ غږ کوو چې افغانستان ته راستانه سئ. درې څلورم سیاسیون دروغ غواړئ، اردو دروغ غواړئ، قطعې دروغ غواړئ، له نړۍ سره خپله مسله خلاصه کوي، اتفاق جوړ کوي، هم داخلي مشروعیت ځان ته پیدا کوي، هم نړیوال مشروعیت ځان ته پیدا کوي. دا هغه کارونه دي چې په دې سره به د پنجاب ملا ماته سي. نور خپل ګمارانو باندې خپله پرېږئ، په سوشل میډیا کې به نارې نه ویو، څوک به په یو ځای کې مصروف وي، څوک به بل ځای کې مصروف وي، څوک به په یو کار. دغه اوس دغه ځوان غږېده، دغه فهیم، دغه کاموال صاحب، دا زه، دا ټول موږ ټول اردو یو، موږ ټول اردو یو، موږ کم از کم 40 میلیونه اردو یو. خو چې خپل کور کې سره جوړ شو نو چې خبرې رانه ډېرې اوږدې نه سي. د ما اصلا دغه میسج نه د ولس لپاره ده نه د پاکستان لپاره ده، د ما میسج د کندهار د امیرالمؤمنین لپاره ده، د ما میسج د خلیفه سراج الدین حقانی لپاره ده، د ما میسج د ملا برادر لپاره ده، د ما میسج د ملا محمد عمر اخون زوی ملا یعقوب لپاره ده. که غواړئ چې پاکستان ته جواب ورکړئ، که غواړئ چې د پاکستان ملا ماته کړئ، که غواړئ چې واقعا دغه تورمخی دښمن چې خپل ځان وشرماوو او خپله دښمني په نظامي لحاظ تا ته څرګنده کړه، نو تاسو ټول به نن سره کېنئ په همدې شپې او کې بنئ چې خپلو منځو کې څنګه اتفاق راولئ، د جمهوریت له اردو سره څنګه اتفاق راولئ، د جمهوریت له سیاسیونو سره څنګه اتفاق راولئ، له امریکا سره څنګه خپل اتفاق بیرته جوړ کړئ، له غرب سره له اروپا سره څنګه جوړ کړئ، څنګه سیاست وکړئ او څنګه کولی شئ چې ټول افغانان په غېږ کې ونیسئ او د دې پنجابي لپاره ښکاره دریځول. خو د پاکستان په مورد د سفارت تاسو مخکې خبره وکړه، سفارت د دا رقم ته ورکورې کړي او ورته دې وایي چې دا څنګه راغلی، اول خو چې عمل ته نیولی وای، اوس به هم په ونه سي چې عمل ته یې انتر بنتر کړی وای، چې نور مې وس در باندې کېږي که نه، دغه یو غیر اخلاقي او غیر خو هغه کار که نه کېږي، دا دې ورولېږي، خپل
خپل خلک د سره جوړ کی جناب فهیم او جناب پاچا صاحب او پاکستان ته د اول ورولېږي کوم موږ سره تیاری نسته د بمباري نسو کولی نور فرمولونه د سره سره دغو ټولو فرمولونه کار واخلئ او د دوی په مقابل کې خپل دریځ ښه روښانه کوي او ملت هم در سره ودروئ جمهوریت هم در سره ودروئ خلقه هم در سره ودروئ اردو هم در سره ودروئ تاسو هم ورسره ودرېږئ یو وزارت چاته ورکړی نه ورکړی د یو بیرغ باندې خبره کول اساسي قانون باندې خبره کول دا ډېرې زیاتې دي د دښمن په مقابل او که یې ونه کوي والله بله باندې قسم په دې روزې کې درته خورم چې په ښځو به دې شرمئ په ناموس به دې شرمئ په مرګ به دې شرمئ تر څو پورې چې توبه ورته وباسي هم نه دې پرېږدي جلال آباد درنه نیسي سروبای درنه نیسي کندهار درنه نیسي بمونه در باندې غورځئ بې ناموسه خلک دي بې ناموسه نور ځان سره پیدا کوي په هر رقم جزا درکوي څومره به ته د دې په مقابل کې وجنګېږي چې ځان ورته یو نه کې نړۍ ځان سره ونه درئ افغانان ځان سره ونه درئ ته د دې پنجابي په مقابل کې د ما په څومره فکر موږ او تاسو مقابله نسو کولی کور مو ودان در سره